کچېرې یو سړی د دغه غلط فهمي سره مبتلا شي چې دا ګایز پرشمای کو خو هغه وخت اذان شوی وي دا سوچ دا کو چې دا وخت خدا ستای چې صبح صادق لنه شوی وس خو اذان نه دی شوی او دای په یو وخت کې پرشمای کو خروق کو تشو کو ورسته معلومات ورته وشي چې اوهو چې مو په کوم وخت کې خروق په یو وخت خو اذان شوی و په یو وخت کې پرشمي وخت ختم شوی و په داس صورت کې د خسړی رجا موتیجی صرف د رجی قضایدو د رجی کفاره نشته یا داسې یو کس هغه د رجا موتی په حالت کې دی یا ورزدو یا داسې ګاردای دا سوچ وکړه چې وس خو د ماشوم اذان شوی د لحاظ رجا موتا کا رجا یې موتا کړه ورسته معلومات ورته وشه چې کوم وخت چې مور رجا موتا ولا په یو وخت خپل ماشوم شوی یا نه و ورسته غرمر وخته یا غاړی دوکا ورکړه غاړی په یو وخت کې سیل ختم شوی و کارته سي ختم شوی و د رجا موتا کړه ورسته پته ورته واده کړه چې خپل مزدګار دی یا ماشوم اذان ته خصوصي نه ټپوته دي په داس صورت کې د دغه سړی رجا د دغه شذ رجا موتیږي د رجا قضایي شته د رجا کفاره نشته